زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ماته خواښې جواب راکه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته تا په ناویتوب کې خواښې ډېره کړولې یم ډېره دې سېزلې یم خاورې سپین مخوټی خدایه زه د دې جنۍ غواړم ستا یې لیونۍ غواړم دا خو د رب کار دی څوک وي سپین او څوک وي تور ابه یې غږ ونه کړې نور ابه یې خدای دې دا ځواني غبرګه دا ستا د مرګه تېره کړي زوینه مې دې هېره کړي مه کوه خیرې بوډه کې زه دې احترام کوم ډېر درته ناکام کوم نه زه ای جنۍ وي ولې میراتې د خپل پلار کره او هغه خوشک مار کره بدم په ژوند مې د دې کوره څوک ایستی نه شي داسې څوک کوی نه شي ډوبه شوم پردی جنۍ زما په کور کې کار لري هر څه کې اختیار لري نو دا خو به منئ ابئ ما به قبلوي ابئ هر څه چې کوي ابئ وس د دوو مور یم که ته ډېره شي پریشانه او ناسته ویم تا ته زړه کې مې دردونه دي خو پټ دي نه زړه کې مې دردونه دي خو پټ دي نه جوبل ارمانونه دي خو پټ دي نه قتل بې ګناه شي په رڼا ورځې دغې کې لاسونه دي خو پټ دي نه شونډې په آهونو مې لګړه شولې مینه کې ورونه دي خو پټ دي نه سوات د کوه قاف د ښاپیرو وطن دلته ښایستونه دي خو پټ دي نه صوبه ای همدرده وي په سترګو کې پټ پټ سلامونه دي خو پټ دي نه بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو د خپل رور خپل کوربه حمید الرحمن همدرد لخوا په دلو سلامونه قبول کړئ هیله ده چې په صحت پاک کامل یې ستاسو د ډېرو ورونو په بیا فرمایش مونږ نن یو ځل بیا ولسي شاعر محمد ارشاد امید صاحب ته زحمت ورکړی دی د امید صاحب نه به نوي ولسي خوندوره شاعري اورو نو دا ځل به څه اورول غواړئ څه شریکول به غواړئ ډېره مننه همدرد صاحب خدای پاک دې تاسو له ډېر عزتونه درکړي تېر ځل موږ چاربېته کړې وه او زما خو خیال دا دی چې زه یم د ټول ولس دپاره زموږ څومره پښتونخوا چې رقم چې پړه لیکه دي او نه دي هم زه خو یم چې مذکور یا جنګ جګړه د خواښې د انګور او د مور او د لور او د ښځې د خاوند زما خو نن دا خیال و او دا مې اراده ده چې نن دا خو زموږ د معاشرې یو ډېر اهمه حصه نه ده د مذکور چې ده او ډېره اهمه حصه ده او بل دا ده چې په دې کې بیانات داسې چې هغه حقیقت پکې د معاشرې عکاسي ده که عکاسي ده جي نو زما نن اراده هم ده چې نن زه یم چې مذکور دې ملګرو دا خو به ډېر زیات خو نو کې بله خبره دا ده چې مینور سره به زه خبر دا کړم چې یو طرف ته که موږ وګورو نو دا قسم مهنګایي بل طرف ته که موږ وګورو ټول د پریشانۍ دغه دی یو تاثر خور دی نو د امید صاحب نه به یو مذکور او کوم یو مذکور دی د خواښې انګور دی د خواښې او د انګور دی جي نو د خواښې انګور یو مذکور به ترې اورو دا زمونږ د معاشرې یو عکاسي کې دا په هر کور کې دي نو راځئ چې ټول په شریکه ترې خوندونه ورو زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ماته خواښې جواب راکه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ماته خواښې جواب راکه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته ډېر ښه دغه یو بچوړی مې او ته پې قبضه داره شوې غټه ګناهګاره شوې سوچ وکړه ای خواښې دا په شره دی خاوند زما او ځکه دی پابند زما ځکه خو زه هر چاته لګیا یم چې کنجره یې غټه جادوګره یې یا خلکه خدمت چې د خاوند کوم کنجره یم دې ته جادوګره یم زوی ته زما ته د مکر کیتی پیتی مکوه او څه چې ویم هغه کوه منم دی ابی خود خاوند صبرېدی نشم خوشی لیدی نشم کټ مې د زوی راوړه نور نه پرېږدم د تا سره نور به وي زما سره دا کله کېدلی شي داسې څوک کولی شي ځان پې ازمیلی شي ته د دې خبرې تپوس وکړه د ملا نه او به وایي تا ته زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ماته خواښې جواب راکه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته
لس میاشتې دا زوی ما په خپل نوس ګرځولی دی تا ته په سخ ښکلی دی زه هم د چا لور یم چا په نوس ګرځولی وم ډېره نازولی یم حق لرمه مور یم دې زوی ته به ازار وکم ویر به دې د پلار وکم زه هم د ده ناوې یم الله حقداره کړی یم تا ایساره کړی یم دا ارمان دې ستا په ژوندانه الله پوره نه کړي ما دې غرغر نه کړي زه وایم دې زوی ته مې تا یو ساعت خندلی نو تا ورته کتلی نو زوی به خپل رضا کړم او تا به پې طلاقه کړم ژوند به دې ناچاقه کړم ای دې پښتون دی پښتانه طلاقول نه کړي بې ګناه شړل نه کړي نن لور د بازاریتو ډېره ازاریتو زوی ته مې پریتو بله پیغله ګورم دې زوی له د سبا نه وایم یې دادا ته زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ما ته خواښې جواب راکړه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته ډېر ښکلی تا په ناوېتوب کې خواښې ډېره کړولې یم ډېره دې سېزلې یم خاورې سپین مخوټی خدایه زه د دې جنۍ غواړم ستا یې لیونی واړم دا خو د رب کار دی څوک وي سپین او څوک وي تور ابی غږ ونه کړې نور ابی خدای دې دا ځواني غبرګه دا ستا د مرګه تېره کړي زوینه مې دې هېره کړي مه کوه خیرې بوډه کې زه دې احترام کوم ډېر درته ناکام کوم نه ځې ای جنۍ وي ولې میراتې د خپل پلار کره او هغه خوشک مار کره بدم په ژوند مې د دې کوره څوک ایستی نه شي داسې څوک کوی نه شي ډوبه شوم پردی جنۍ زما په کور کې کار لري هر څه کې اختیار لري نو دا خو به منئ ابۍ ما به قبلوي ابۍ هر څه چې کوي ابۍ وس د دوو مور یم که ته ډېره شي پریشانه او ناسته ویم تا ته زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه نه یې پرېږدې ما ته خواښې جواب راکړه دا تپوس کوم ستانه او زه ناسته یم چاته ډېر ښکلی نو خوښ مې و دا زوی خو اوس مې زړه ترې نه موړ شوی دی ستا چې په جوړ شوی دی ای ابۍ خدمت خو دې موږ دواړه لاس په نام کوو هم دې احترام کوو دا زوی چې مې ستا تر څنګه مه سوځېږمه سملم به کېږمه اوس راته معلومه شوه خواښیانې ظالمانې وي چا ویل سادهګانې ظلم په انګور باندې کوه چې دا سربیږي نو وچې یې مستیږي نو ستا خوښه د ته الله په موږ واکداره کړي خدای سرداره کړي لرې مخ دې ورک شه ډېره ته چالاکه شوي هم بېواکه شوي نو خاورې انګوریانې شه ورکې دا خواښیانې شه او غر کې ورنداریانې زړه مې کړو امید تور دې ټولو د جهانه او ستا یمه چاته زما د زوی ښځې زوی مې تا واغس زمانه او نه یې پرېږدې ما ته خواښې جواب راکړه دا تپوس کوم ستانه زه ناسته یم چاته ډېر الله ډېر ښه ډېر خوندور جی مینوالو دا و محمد ارشاد امید صاحب چې تاسو ته مونږ وړاندې کې هم ویلي وو چې د معاشرې عکاسي به دی کوي په یو مذکور کې او تقریبا که د هر کور نه ده خو زیاتره زموږ د معاشرې تقریبا په زیاتو کورونو کې دا مذکورونه کیږي او چې د هغې ښه عکاسي ښه ترجماني دوی د شعر ژبې له راوړې ده او قلم بند کړې ده یو خوند یې ورله جوړ کړی دی او یو سبق پکې هم موجود دی اخرې کې پکې پیغامونه هم ورکړي دي چې داسې ناروا کم دغه چې دی دا لور به هم چا راوړي که زوی پرس کړی دی نو دا لور هم د چا ده دا هم انسان دی او د یو کس دپاره مطلب دا چې خپل کور خپل مور خپل تمام فیملی تمام دغه پریدي او لاړه شي بل کور کې مطلب دا چې هغه استوګن وکړي هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او محمد ارشاد امید صاحب ته اجازه ورکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ.